ما غریب خو قبر کې پروت دی مړ دی د هغې د حالت نه ته څه خبرې چې هغه سره کومه معامله شوې ده هغه غریب د خپل ځان مدد نشي کولی نو ستا مدد به څه وکړي دعا چې ده هغه د غیر الله نه کول دا هم د لوی شرک نه دی دعا چې ده دا خپل عبادت دی محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الدعاء هو العباده دا دعا په ذات کې چې دی دا خپل عبادت دی نو عبادت چې غیر الله دپاره کې نو دا په شرک کې راځي نو که انسان دعا د غیر د الله نه کوي نو دا انسان چې دی د الله سبحانه وتعالی سره شرک کوي که دا دعا به د عبادت ده که دا دعا د طلب او د مدد ده هر حالت کې چې غیر د الله نه د بل چا نه دعا غواړي نو دا د شرک کې راځي او ډېر خلک هغه به تاسو وګورئ هغوی به ځي قبرونو ته پیرانو ته به ځي د هغوی نه به خپل چې کوم حاجات دي هغه به غواړي چې ته دې تپوس وکړې چې ولې دې نه غواړي وایي دا د الله ولي دی نو هغه غریب خو قبر کې پروت دی مړ دی د هغې د حالت نه ته څه خبرې چې هغه سره کومه معامله شوې ده هغه غریب د خپل ځان مدد نشي کولی نو ستا مدد به څه وکړي نو هغه خلک چې دا عقیده لري چې مړي دا د انسان لا خیر ورکولی شي انسان سره چې دی مدد او مرسته کولی شي د انسان نه ضررونه دفع کولی شي نو دا عین شرک دی دا مدد غوښتل دا به صرف او صرف د الله سبحانه وتعالی نه غواړي د غیر الله نه مدد غوښتل په هغه کارونو کې چې هغه د مخلوق د وس نه بهري وي نو دا شرک دی محترمو دغه رنګې په دې باندې ډېر زیات ادله دي ډېر زیات دلایل دي په دې خبره باندې الله سبحانه وتعالی فرمایي ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به او هغه څوک چې الله سبحانه وتعالی سره بل معبود راغواړي د بل معبود نه طلب کوي یو شی ترې غواړي غیر د الله نه نو الله څه فرمایي لا برهان له به د انسان سره په دې باندې هیڅ دلیل نشته دی چې دا غیر د الله نه ته د بل چا نه کوم طلب غواړي دعا کوي چې دا ستا دعا قبلېږي که نه دا تا سره مدد او مرسته کولی شي که نشي کولی خو په پټو سترګو دا انسان چې دی هغه روان دی